د منفي هماغه پوښتنه مې بیا ولیکله. دلته غواړو له 690 څخه 102 منفي کړو او یوازې مو لیک په تشریح ډول سره لیکلی. 690 مو د 600 جمع شل جمع 9 په شکل لیکلي او همدارنګه 102 دا یو د سل په معنا دی. په دا و لس دی، د لسیز په ځای کې دی نو اویا کیږي او بیا دوه د 20 په ځای کې دی نو بیرته 2 کیږي او د دې اړینوالی به وروسته وګورو. ډېر ښه، نو راځئ چې منفي کول یې پیل کړو. ښه نو د 20 له ځای څخه به یې پیل کړو. له 9 څخه چې 2 ولاړ شي نو دقیقا 2 پاتې کیږي او دلته هم په دې ډول سره ویلی شو چې 9 منفي 2 په دې ځای کې منفي نښانه لرو نو دا وکیږي. ډېر په زړه پورې، خو کله چې د لسیز ځای ته ورسیږو نو موضوع لیک څه په زړه پورې کیږي. کوښښ کوو چې 2 منفي و حل کړو یا په بله وینا له 2 څخه و کم کړو او موږ تر اوسه پورې د منفي عددونو په کړندلاره نه پوهیږو او انشاءالله چې په راتلونکي کې به یې زده کړو. نو یوه ستونزه شته، څرنګه کولی شو چې یو لوی عدد له کوچني عدد څخه تفریق کړو. ډېر ښه، موږ د بیا یو ځای کولو یا قرض ورکولو په معنا یو څه په یاد لرو، نو ځکه دا حل کیدونکی دی. غواړو چې و له 2 څخه منفي کړو، یعنی په حقیقت کې دا اویا له دغو شلو څخه منفي کوو. ښه نو نشو کولی چې له شلو څخه اویا منفي کړو، خو موږ یو بل عدد هم لرو، یعنی د سلیس په ځای کې یو عدد لرو. نو ولې له 600 څخه سل وانخلو چې دلته 500 پاتې شي او پاتې سل د لسیز ځای ته ورکړو. که هغه سل د لسیز ځای ته ورکړو نو سل جمع شل څو کیږي؟ ډېر ښه، سل جمع شل 100 کیږي. ښه، په دې ځای کې د هیڅ عدد په ارزښت کې کوم بدلون نه دی راغلی. 600 د سلیس له ځای څخه مو سل راواخیستل او د لسیز ځای ته مو ورکړل. 500 جمع 100 جمع 9 بیا هم 690 کیږي، یعنی ارزښت یې باید تغییر ونه خوري. ښه نو دلته یې څنګه لیکلی شو؟ که د سلیس له ځای څخه سل واخلو نو دا 600 500 کیږي. که هغه سل د لسیز ځای ته ورکړو نو لس لسیز به شي. ښه نو دا به اوس 12 شي، دا به 12 شي. لکه څرنګه چې دا 12 د لسیز په ځای کې دي او له 12 لسیزو یا 100 څخه ښکارندویي کوي. نو په دې ډول سره یې دا د ښودلو یوه بله لاره ده. کوم جادو نه دی، دې ته قرض ورکول ویل کیږي او داسې وایي چې له 6 څخه مو 1 واخیست او 2 ته مو ورکړ. خو وګورئ ولې له دې 2 څخه 12 جوړ شول، څنګه مو 10 ورزیات کړل. ډېر ښه، موږ دلته 10 لسیز یا 100 ورزیات کړل. له دې ځایه مو 100 واخیستل او له 600 څخه 500 جوړ شول او بیا مو له شلو سره یو ځای کړل چې 100 کیږي. نو اوس یې تفریق کولی شو. 12 لسیز منفي 7 لسیز 15 لسیز کیږي او بیا ولی شو چې 100 منفي اویا 50 کیږي او په پای کې هم د سلیس په ځای کې 15 منفي 1 له 4 سره مساوي کیږي، خو په حقیقت کې دا 500 منفي سل دی، کوم چې 400 کیږي، یعنی 500 منفي سل 400 کیږي او ځواب یې 450 کیږي، کوم چې له 400 جمع 50 جمع و سره یو شان دی.